زما په اند د انساني علمیې ذکر په ټولو خلکو وکړ، خو دا ستون ده چې دا د سیاسي هم ده، قانوني هم ده، خو دا د ټولو نه غټه چې دا د افغاني ستونزه ده. نن په لاهور کې دا د پاکستان د هنر مرکز دی، خو په لاهور کې د افغاني هنرمندانو غم د هنرمندۍ په بنیاد، په انساني بنیاد باندې د لاهور یو هنرمند، زه ټول ته قدر کوم، هغه نه په غم اخته دی، نه په سوچ کې دی، او نه د دا خبرې نه خبره ده. دا کیسه په سند کې هم ده، په کراچۍ کې هم ده. لاهور چونکې زمونږ پاکستان په حساب د آرټ دی، لحاظ دا ستونزه که د هنر په معنا کې شي نو دا هم افغاني ده، که زیاتی کېږي د افغاني هنر سره کېږي، او غم به یې مونږ افغانان خورو. نن که څه یو غږ پورته کېږي، دا غږ د پټي او پېښور نه پورته کېږي. کله چې موږ وایو ټول سیاسي ګوندونه د یو لایحه‌عمل تیار کړي، زموږ بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې دننه د پاکستانګیر سیاسي ګوندونو مفادات د افغانستان په معامله کې هغه بیا د لاهور په ګټه دي. لہذا دغه کانفرنس دغه شی دا ناممکنه شی دی. زه چیلنج نه کوم، دلته زموږ په دغه ټول افغانان دي، که مسلم لیګیان دي، که جماعت اسلامي والا دي، که جماعت علماء اسلام والا، دا موږ ټول افغانان دي. خو که کله د افغانیت خبره راغله نو ستاسو څه خیال دی چې د مسلم لیګ مشرتابه به په دې کې دلته د نورو افغانانو سره ولاړ حقیقت به وایو، سپینې خبرې به دا امکان نه لري. لہذا په افغاني بنیاد باندې په خیبر پښتونخوا کې، پخوانی منځنۍ پښتونخوا کې او په جنوبي پښتونخوا کې دې شي نه په سیاسي بنیاد ایکشن پلان جوړول غواړي. په هغې کې به صوبایي پارټیانې د مرکز نه خودمختارې فیصلې کوي. که خودمختارې نه کوي، زموږ په دا ملک کې اکثریت چې کوم دی هغه د مرکزګیر پارټیان دی. دا چې ملتپالو پارټیانو یا هر چا دی، زه کریډټ ملتپالو نه ورکوم، هغوی دا ذمهواري په ځان رااړوي، نو موږ د ټولنې 13 سلنه هم نه یو، دا یو حقیقت دی. بیا بر افغان ته په دې نظر کتل چې دی د موجوده رژیم د ظلم ښکار دی، دی د هنري په هنر باندې بندیزونو د جبر ښکار دی. دا مې انتهایي غلطه خبره ده. درویش صاحب ډېر زیات اکسنټ وکړ په دې خبره باندې. دا کار که اوسنی رژیم کوي، دا کار که د دې نه مخکې رژیم کوو، دلته په پېښور کې هشتګانه او هفتګانه پارټیانې جوړې شوي دي. د دې ځای نه تللې وي، دلته پالل شوي، د دې خلکو سره ناستې وي، خو دغه هشتګانه هفتګانه چې هلته لاړل او په خپله خوښه یې خپل حکومت چلول غوښته، چا پرې نه ښودل. په سیاست کې کله ناکله د پاپولیزم یا د وختي ګټو دپاره ډېرې ناترس او غلطې فیصلې کېږي. زه راځم د دې ستونزې افغاني حیثیت ته. د ګندمک په معاهده کې تفصیل دی، نو یو بفر زون جوړ شه چې ټرایبل ایریاز به یې ورته وي. دلته عالمان ناست دي، زه په تفصیل کې نه ځم. په هغې کې د کوچیانو د تګ راتګ نه واخله تر دې چې د سیمې دې خواخوا خلک به بغیر د پاسپورټه، بغیر د کاغذه یو بل ته اوړي رااوړي. او کوچیانو ته خو بیا دا اجازه وه چې دوی د هندوستان کمې سیمې یا د پښتنو جنوبي ارزاته چې دوی تللی شي. هر هغه سړی، هر هغه ګوند، هر هغه مدني ټولنه هغه ته باور لري چې دلته راغلي افغانان چې کوم دي دا ترهګر دي، هغه د خپل نظر د ځان سره خوندي کړي. البته زما دا خیال دی چې ترهګري د ترهګرۍ بنسټ دا دلته ایښودل شوی دی. څومره چې د لر وطن افغانان د ترهګرۍ ښکار دي، دومره هم د بر وطن افغانان د ترهګرۍ ښکارېږي. نن د افغانستان په داخلي معاملاتو کې ګوتې وهل داسې دي چې د دې رژیم موجوده چې دا موقتي حکومت دی، د دې دغه ادعا ته چې افغانستان تیررستان دي، دغه ادعا ته یو ثبوت ورکول دي چې دا پاکستان ښه وي. خو داسې نه ده. نن زما په عقل باندې پاکستان د افغانستان د خودمختارۍ نه انکاري دی. همدا مسله ده، وروستۍ یوه نیمه میاشت د پاکستان د خارجه پالیسۍ ټولې توپې افغانستان ته مخامخ شوي. د
د پاکستان د اقتصادي ناکړدو ټوله ذمواري په افغانستان اچول کېږي. نن یو پولیټیکل پرشر بلډ کېږي د افغانستان په موجوده رژیم یا اسلامي امارت چې ورته وایي چې هغه بعضې خبرې د دوی سره ومني. دلته که موږ په خبرو کې بې احتیاطي کوو دا موږ د هغه فکر وکالت کوو چې واقعا په افغانستان کې ټیرریسټ رژیم دی، پاکستان دی په دباو واچوي. دلته نه زموږ سوال بیا ختمېږي. بیا د دې مسلې انساني حیثیت، بیا د دې مسلې سیاسي حیثیت، بیا د دې مسلې افغاني حیثیت د منځه ځي. بلکې خلک خبره کوي چې پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی ساین کړی. دا بالکل ده، خو پاکستان د هیومن رایټس چارټر ساین کړی دی. د انساني علمیې په تناظر کې موږ دې مسلې ته د انسانانو د بنیادي حقوقو په بنیاد ګورو او په سیاسي تناظر کې ورته بیا په دې بنیاد ګورو. امال ولي خان مخکې خبره کړې وه او زه ورسره بالکل متفق یم چې د یو ملک نه راغلی مهاجر د دې ملک جرنیل، جج، سیاستمدار کېدی شي. بیا دغه سړی چې دا د هغه نه ټاټوبی دی نه بل څه دی. موږ خو وعده لرو دا ټول سیاسي ګوندونه چې دلته کامپرست ناست دي، ملتپاله ناست دي، دوی به تل د لر او بر یو افغان ناره لګوله. همدا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي. زما خواست دی د خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي ورکرانو چې دوی یو داسې لوزنامې ته ورسي. دلته کوشش دا کېږي دوه خبرې د اقتصادي نقطه نظره زه کوم. دعوه کېږي چې افغانان د پاکستان په اقتصاد بوج دی. وخت لنډ و، موږ هم په لارې را روان وو. سټیټسټکس ما راخیستي دي څومره د بهر نه چې سره مبادله راځي افغانان چې د ملکه بهر دي. د افغانانو د لرو افغانانو په حیثیت دا خاصیت دی چې د ملکه هر څومره لاړ شي دوی دوه ګوري. نیم کور به په غزني کې، نیم کور به په کابل کې، نیم کور به په غزني کې، نیم کور به په لندن کې، نیم کور به په سوات کې، د ده کورمه به په دوبۍ کې. دا خلک وطن نه پرېږدي. د درویش اپریدي خبره چې دا خلک په خپله خوښه نه دي راغلي. دا اسلام هم اجازت ورکوي، انسانیت هم ورکوي چې په یو کور کې اور ولګي. د دې کور وګړو ته دا حق دی چې دوی به د ګاونډي کره خدای مکه که د ګاونډي د کور زنانه بې پردې کېږي هم دته د دانګلو اجازت شته. په دنیا کې د سیاسي ناورین نظمپلي خلک دلته درویش خان یا بل چا خبره وکړه د هیومن رایټس په تناظر کې یا د مهاجرت په تناظر کې. مهاجر یا غیر قانوني مهاجر هغه خلک دي چې د مخکې ورځو کې سپین کې کشتۍ ډوبه شوه. دی د خپله کوره تللی دی، د لاهور نه تللی دی، د چکوال نه تللی، هلته جنګ نه و، د ښه ژوند په خاطر تللی. خو کوم اور چې 43 کاله د مخه کرل شوی په افغانستان کې هغه لا مړ نه دی، هغه لا مړ نه دی. لہذا دا خلک دا د ښکاره ویل په بره افغانانو کې واقعا داسې خلک شته چې دلته راغلي چې د موقع او موقعیت نه فایده واخلي او اسایل ته لار تیاره کړي. دی به خوشحاله وي په وطن کې. داسې خلک شته هغه دې نه په خلکو بوج کېږي، د هغې سره نورې چارې هم شته، پیسې ورسره شته، بهر ته دې ولاړ شي. خو د خپل دغې خواهش لپاره چې دی خپله کلی پرېږدي یا په مغرب کې بزنس وکړي یا ښه ژوند وکړي، دغه کټګوري ده. دویمه کټګوري هغه ده چې هغه د موجوده اسلامي امارت یا د موجوده رژیم د هغې قوانینو د لارې راغلي د کوم دی چې دا موجوده اسلامي امارت د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. مثلا د ښځو تعلیم. موږ چونکې د لر او بر افغان د مسایلو د حل خبره کوو، د دې پلیټفارم د لارې زه اسلامي امارت ته هم خواست کوم چې دی هسې هم په بین الاقوامي ایسولیشن کې ګیر دی. که دی د بین الاقوامي ایسولیشن نه ځان خلاصول غواړي، دا دې قرارداد کې دا ولیکلی شي، دلته کې دا ولیکلی شي چې د افغانستان اسلامي امارت که چېرې موږ یو شی په اجتماعي توګه په امارت منو، دلته به هغه ته موږ ترهګر ریاست نه وایو، دا موږ په دښمنۍ دي. که چېرې موږ په خوږه خوله باندې یو مجلس د خپلو افغانانو مشرانو سره کولی شو، دا چې په ترخه وکړو دا سمه خبره نه ده. راځئ چې د لر دا ټول پښتانه د اسلامي امارت نه خواست وکړي
چې ورور دې ښه د تعلیم لار خلاصه کړي. لہذا دا قرارداد دې په ډیپلوماټیک انداز د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې د نه مداخلت په بنیاد باندې دې ځای نه وشي. دویم هغه افغانان وروڼه چې په زرهاو په لکاو میلیونونو ډالره پاکستان ته رالېږي خپلو خپلوانو ته، دا سټیټسټکس دې راغونډ شي چې د پاکستان په فارن اکانومي په فارن ایکسچینج کې د افغانانو څومره حصه ده. که د پېښور مردان پټې نه افغان ټریډ بند پې شو، انډسټري زمونږ نشته، ټریډ به زمونږ ختم شي، کامرس به زمونږ ختم شي، دا انویسټمنټ به لاړ شي، موږ به فاقو ته کېږو. لہذا د پېښور خلکو، د کوټې خلکو، د غټو خلکو دا ستاسو د اقتصاد سوال دی. سیاسي پارټیانو ته د مولانا فضل الرحمن صاحب نه راواخله تر امیر مقام صاحب پورې، امیر مقام صاحب نه راواخله د پی ټي آی د مشرانو پورې، تاسو که خدای مکه بده ورځ راغله، هر څومره بده ورځ کراله، که دا خلک د افغانان خپل د جایدادونو نه خلاصول، تاسو د دې د جایدادونو څوکیدار جوړ شئ، امانتي څوکیدار یې جوړ شئ. د هنر خبره ده، هنر زمونږ هسې هم دا دوه شیان تیروریزم او هنر وژنه، انسان وژنه او هنر وژنه دا سره تړلي دي. دلته خوشبختانه دا یو خبره مونږ منو، د هارون رشید ټپه، د هارون باچا ټپه هغه د پېښور نه ده، هغه افغاني ټپه ده، هغه د دې وطن په هر ځای کې هر سړی و. قمرګله دا د هر چا په غوږ خوږه لګي. له دې حفاظت شرطه چې دا وده کولی شي، دا موږ په ټولو لرو افغانانو فرض دی. سیاسي حالات به بیا بدلو. بخښنه غواړم که څه مې ګډې وډې ولې، یوه نړۍ مننه. خدای